ورته وی یو زنانه قریب الموت وا داغه زنانه حملو آغا حمل او آغا بچی د زنانه پغه کی حرکت کولو او زنانه بالکل قریب الموت نه درنګ سات وفات کی ما نه خلق مسئله د پختنه د پار راغله ما نه دا مسله تاسو کو چې زنانه دا وفات کې دن کې دا حمل د پخېټه کې بچي حرکت کوي الله د خپل کلام د بندگانو د هدایت لپاره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نازل محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل امت په مخ کې د مؤمنانو په مخ کې د خپل احادیث په ذریعہ باندې دا الله د کلام قرآن حکیم مقصد او مطلب او وضاحت کړي بیان کړي گویا کې د قرآن حکیم هغه وضاحت معتبر دی هغه تشریح معتبر ده هغه تفسیر معتبر دی کم وضاحت اور تشریح اور تفسیر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کری دا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا حدیث مبارکہ نہ بغیر دا قرآن حکیم تشریح و وضاحت ناممکن دے دے وجن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا غیو حدیث پاک کے ارشاد فرمائی چکم مالست دی نظر اللہ امرأن اللہ رب العزت دے دعا قیدہ اللہ پیغمبر اللہ رب العزت دے حق بندہ ہمیشہ دا پارا خوشالا اور تر و تازہ لری سمع مقالتی چه زما حدیث وورد فوعاها اغیبان ازان پی کو یاد کو وَأَدَّاهَا كَمَا سَمِعَ اور بیائے اغا حدیث خلقتا امغشان رسولو چی سنگ اغا حدیث زمانہ اوریدلو غرض دا چی زمانہ حدیث پاک سنگ اوریدل دی اور دانا چه اغا حدیث صرف ځان پورې محدود وساتل بلکہ اغا حدیث بیا نور خلق ته ورسول اور ذرا بر فرق پکې را نه وستو څنګه چې زمانہ اورېدلو اغا شان یې ورسول نو اللہ رب العزت دے دغا انسان ہمیشہ خوشانہ و تر و تازہ لری اور سمر عظیم دعا دا اللہ دا پیغمبر سوال کئی اللہ تھا اور سوال کئی جناب محمد الرسول اللہ علیہ السلام نو اللہ دا خپل محبوب پیغمبر دعا رت کئی نا دا دے وجن زمارونو قرآن پاک ہم دا علم بنیاد دے دا حضور علیہ الصلوۃ والسلام احادیث مبارکم دا علم بنیاد دے
علم مونږ ته د دغه دو مرکزونه ملاویږي که فقهاء کرامو کم مسائل د فقه په شکل کې مونږ د پاره بیان کړي دي نو هغیم د ځان نه بلکې د قرآن او حدیث نه د هغه مسائل استنباط کړي دي او مونږ د پاره یو قسم تیار نوړی جوړه کړي ځکه هر سړي د پاره د قرآن حکیم نه د مسلو استنباط یا د حدیث نه د مسلو استنباط آسان نه دا ګران دی هغې ته الله رب العزت ډېر لوی فهم ورکړو فراست ورکړو یو سړی امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه ته یو ځل راغی ورته وی حضرت تا چې د مسائلو استنباط کړی دی اجتهاد دې کړی دی چرته داسې اجتهاد چې تا کړی وي او تا بیا په هغې باندې وروستو افسوس کړي چې داسې مې ولې کړو دا د په علم کې چرته شته امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته فرمایل او یو واقعه مې علم کې شته یو واقعه مې علم کې شته ما د خپل اجتهاد په بنیاد باندې مسله بیان کړې وه وروسته بیا ما په هغې باندې لږ افسوس کوم وی دا څنګه جي ورته وی یو زنانه قریب الموت وه د هغې زنانه حملو هغه حمل او هغه بچی د زنانه په هغې کې حرکت کولو او زنانه بالکل قریب الموت نه درنګ سات له وفات کی ما نه خلق د مسلې د پوښتنې د پاره راغله ما نه دا مسله تپوس کو چې زنانه دا وفات کېدونکې دا حمل یې د په خېټه کې بچې حرکت کوي آیا دا بچې هم داسې پرېږدو کنه د دې زنانه خېټه چاک کو سری کو آپریشن یې وکړو بچې ته نه راوباسو دا تپوس زمانه ما د خپل اجتهاد په بنیاد باندې فتوا دا ورکړه چې زنانه خاصم وفات کېدونکې هغه پاتې کېږي نه بچې ژوندی دی حرکت کوي د مور په خېټه کې دا بچې ته نه راوښکل پکار دي چې بچې خو ژوندی پاتې شي دا مسله ما بیان کړې وه دا فتوا مې ورکړې وه بیا مې وروسته ځان سره سوچ کو چې فتوا خو تا ورکړه مسله دې بیان کړه د بچی خو ما ته پته ونه لګېده چې وښکلی شو ونښکلی شو ژوندی دی مړ دی خو ما وی چې یاره د بچی خو پته نه لګي خو کم از کم تا دونه وکړل چې یو زنانه په آخر وخت کې قریب الموت ته او د هغې د خېټې د چاک کولو فتوا دې ورکړه نو په دې لږ بیا خفه وم دا عالم امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته فرمایي وی حضرت دا اجتهاد خود قابل افسوس نه دی دا خود افسوس قابل اجتهاد نه دی دا افسوس قابل فتوا نه دا خو ډیر عظیم الشان اجتهاد دی د فیدې والا اجتهاد دی دا خدا ډیر عظیم اجتهاد دی دا عالم امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته فرمایي حضرت آغا زنانا چې د هغې په خېټه باندې حمل وو زنانه قریب الموت وا بچی حرکت کولو
اغا زنانه زما مور و زه د هغې نه هغه پیدا شوی بچی یم ستا د اجتهاد او فتوا په رڼا کې. نو ستا دا فتوا او ستا دا اجتهاد خو ډېر قابل تعریف دی، دا قابل افسوس نه دی. که تا دا فتوا نه وي ورکړې او تا دا مسله نه وي بیان کړې او زه آخري وخت کې د مور خېټه نه راوښکلې شوې نه وي، خو زه به نن په دنیا کې موجود نه او ما له الله رب العزت علم هم راکړو. دا خو ستا د هغه اجتهاد برکت دی. نو عرض ما دا کو چې فقهای کرام څه بیانوي، هغې استنباط کوي د قرآن نه، د حدیث پاک نه، د الله د پیغمبر د وضاحتونو نه، د حالاتو په رڼا کې هغې خپل اجتهاد کوي. دا معمولی خلق نو، دا ډېر لوی خلق. نو عرض ما دا کو چې د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث مبارکه مونږ او تاسو ته خدا ډېر معمولی خبره ښکاره کړي. مونږ خو وایو دا د مولیانو کار دی، دا د مولیانو د اولاد کار دی. مونږ په خپلو بچو باندې د دین علم نه حاصلو. قرآن پاک په کما حقه زده کوو نه. ډېر بچي داسې دي چې ناظره قرآن قدرې نه دي ویلې، ناظره قرآن نه یې ویلی. لوی سړی دی، ښه تکړه دی، مونځ هم کوي، زکات هم ورکوي، حج هم کوي، روژې هم ساتي، هر څه کوي، قرآن پاک یې نه دی ویلی.